سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. نن له هغه وروسته چې د بنګلادیش وزیر عظما شیخ حسینا استعفا ورکړې ده او بل ملک ته تللې ده او د دې ملک سټوډنټان یا طالب علمان تر هغه وروسته راغلي دي، وزیر اعظم هاوس کې د هغې په بیړ باندې پراته دي او د خوشحالۍ اظهار یې کړی ده او سټوډنټانو ویلي دي دغه زموږ یوازینی ارمان و. بلې خواته راپورونه وایي کابل کې د پاکستان سفارت د کشمیر یوم اتصال ورځ لمانځلې ده. د دغې ورځې د لمانځلو موخه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر سره د هند تر کنټرول لاندې کشمیر یوځای کولو ارمان یادولی دی. دغه مراسمو کې د طالبانو لپاره د پاکستان شرط افیر عبدالرحمن نظامي ویلي دي پاکستاني د دواړو کشمیرونو سیاسي، اخلاقي او سفارتي ملاتړ ته دوام ورکوي. همداراز د پاکستان مطبوعات وایي مرکزي حکومت په ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او پروپاګنډې د مخنیوي لپاره د فایروال لګولو پریکړه کړې ده. څېړونکي وایي د فایروال لګولو سره به د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ورسیږي او ځینې ویب سایټو ته به د خلکو رسایي محدوده شي. بل خواته د افغانستان زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې د سختو اورښت وروسته سیلابونه راغلي دي چې له امله یې د شینکۍ په ولسوالۍ کې 10 تنه مړه کړي دي. همداراز په چمن کې ترسره شوې 9 میاشتې پرلت وروسته د پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلا مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کوي. دا پرلت د پاکستاني حکومت لخوا د افغانستان د تګ راتګ پر مهال د پاسپورټ او ویزو شرط لازمي کېدو پر ضد ترسره شوی و. د 2023 کال د اکتوبر له 21 پیل شوی دا پرلت پاکستاني حکومت او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د جولای پر 20 پای ته رسېدلی و. د پرلت مشرانو ویلي وو چې پرلت او سیمبولک سیمو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسولی دی. خو نن د پرلت کمیټې ویاند صادق اچکزي د اګست په 4 ویلي دي حکومت له خپلو ژمنو په شا شوی دی. د ده په ژمنه د چمن او سیمبولک د ټول ولس وو، خو بې له پاسپورټ او ویزو د تګ راتګ یوازې اجازه لغړیانو ته ورکول کیږي او دوی وایي پرلت به بیرته پیل کړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.